پس علی سبیل الاختصار وای دا مؤمنان بندگان به سخت تکلیف کې شي. کوم مؤمنان دا سوچ د گزاري ولا مؤمنان هغه به وای چې راکړه دا خو الله موږ سره حساب نه کوي چې دا حساب موږ سره شروع کیږي او طرف تم کیس الله سبحانه څو خبره وکي د بدی کې انبیاء علیهم السلام دغه د عهد سورې د لاندې نشي بیل معلوم دي دغه آدم علیه السلام دی او دا چې کوم د نوح علیه السلام دی او دا ابراهیم علیه السلام پلان او دا محمد رسول الله دی هغه ډېر کې استناست د الله خصوصي ملمانه خو هغه مؤمنان بعد عام مؤمنان چې دا به ګرمۍ ته ولاړی دا ما چې مخکې تذکره وکړه دا خواص مؤمنانو خاص متقین خلقا شغه د عهد سورې د لاندې د الله اولیاء او هغه خلق خدا عام خلک چې کوم دین دا به د ګرمۍ ته ولاړی ځکه چې د الله په فرمانه کې دی وخت تیر کړی دی سناسا دی به وایي چې راځي الله ته څو شپارسي کو چې موږ سه حساب وکړو حتی یریحنا من مکاننا هذا زرنا مریت را ورسېدل د غم د وجنه اولی بغم نه ما دا خبره پوره نکړه نبی رسول الله فرمایي چې دا ورځ باندې به د خلکو نه خلی تلوي خلو کې به مولاړي دونه خلی به د خلکو نه تلوي او یا غزه به د خلی تلوي دی خو یو ډن کې به ولاړي د بعضی کسانو دی پړکو ته برسي دا خلی دا د حشر میدان دی او د بعضی کسانو دی زنګنونو ته او د بعضی دی بڑی ته بر رسیدلی دونه خلک سره ډوب شي تاسو فکر وکړئ ومنهم من يلجمهم العرق والجام رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه او بعضی بده چې خلک چې دی خلک بده چې ډوبي چې دی شونډه ته بر رسیدلی ادا سبب کې ولاړی دا سر به سره پوښت کړي تاسو دې خبره ته وګوره او دا یو منټ نه یو 2 منټ یا ورځ نه 50000 کاله به ولاړی دا څه ټوکی دي د الله نبی وایي دې ته به دا خلا را رسیدلی منهم يلجم العرق والجام نو په دې حالت کې به دی ولاړ دا ځکه په غم کې شډیر وای راځي د آدم علی السلام خدای دا غنه با دغه وړو چې الله ته وایي دا څنګه پلار دی هغه له ورشه آدم علی السلام زیبه معلومي الله ته وایي چې موږ سره حساب وکي ځکه چې سخت تکلیف کی هغه با وګد حدیث دی هغه به ته جواب وکي چې نه لست هناکم زید لایق نیم زخو الله عزت په خپل لاس پیدا کړم او دا د مؤمنان به صفاتونه وکي لیکن ما دا ونه نه خوراک کړی د الله د اجازه نه بغیر باندې نافرمانی را نشوي د مال حیا راځي او د جنت نه تاسو مار استریز اگر کله الله معاف کړی د خوان بیاړي رچت شان لري نو د الله قدر کوي مشوره دا چې نوح علیہ السلام له ورشه غلب ورشه نوح علیہ السلام ته اولنې رسول او تا ابو البشر ثانی او الله رب عزت ستاسو دعا قبول کړی دا او ته عبد شکورای چې بتونه به وي شپارس هغه دا کار زنه شم کوله الله دې سب غصه دې دغه مخه نشم ورتل او ما الله نه سوال کړي او غیبن اسماعیل نو هغه ما ته خنخ کړی کی زنه ورزم مشوره دار ابراهیم علیه السلام دا ورشه هغه ته وایي ته خلیل الله ته شپارس وکړه هغه وایي انما كنت خلیلا من ورا زه خدای الله دوست مې خود سي ازادي مې د الله سره نشته ده لکه دوست د دوست ازادي وي وړاندې دوست مزه الله ما یو درې دروغ ویلي دي ما د الله نه حیا راځي ځا الله مخله نشم ورتل مشوره دا چې تاسو دغه لورشي موسی علیه السلام لورشي هغه لورشي موسی علیه السلام ته خدای الله کلیمي تورات یې درکړی دی او دا خپل پیغمبري خبرې د سره کړې شفارس او الله دې څنګه غوسه دی او زدا کار نشم ما قبطي وجلې دی مال الله نه حیا راځي عیسی علیه السلام لورشي هغه له شراشي ته روح الله او عیسی علیه السلام ډېر چت نبی صفاتونه به وي شفارس هغه به وایي چې زما عبادت شوی دی مشرکین زما بندگی کړي دا مال حیا د الله نه راضي دي د الله مخله ورده او خلکو دې ما ته سجدي لګولي انبیاء علیهم السلام د الله ډېر چت قدر پیژني او په خاص کر یو مشوره بدر کوم غدار چې تاسو د څه بندل الله شي يذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ضاع د څه بندل ورشي چې الله مخکې رسنه ګناهونه ته معاف کړي هغه ورشي صلی الله علیه مال براش زبو يم شان الله زد دي لا کوم زدا کولش او محمد علی السلام دا ذکر کولې شي چې دی انسان کې الله ډېر عجیب کمالات چولې سید الاولین والآخرین مقرر کړی دی نبی رسول الله انا سید ولد آدم ولا فخر د ټول انسانانو سردار زیما بيدی لواء الحمد ما پلاس کې به د حمد جنډي پورز د اخرت باندې آدم فمندونه تحت لواء ټول انبیا بس ما د جنډي د لاندې روان انبیا به خبرې نشي کوي زه به خبرې کوم زه به زیری ولور کوم وانا مبشرهم اذا يئسوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا ردوا زبد عيش فارس کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د عيش فارس قبول نکړي شي هر نبی وي دنیا کې دعا کړي ما آخرت ته پرې خوستره نو زب الله شما دا ډیره مده په دې تیر شوی د نورست نبی رسول الله
الله رضا دی کور له ورشي هغه کې الله ته سجده الله به ویني په سجده به پریوس په سجده چې پریواته نو ډیر موده په سجده پروت دی او اتی پورې تقریبا یا زیات کم د الله حمدونه به زویم هم چې مال وس ناراضي او وخت به الله را ترزده کی الله رب عزت به ماته وایي چې یا محمد ارفع راسك واشفع تشفع شفارسونه کوا اوس به قبليږي وقل تسمع وای استا خبر اوریدل کی نزب وایم چې الله سبحانه وتعالى الله رب عزت به دی وخت کې به دا شفاعت باب را کولاو کې انبیاء علیهم السلام به شروع شي خپل امتونو لپاره به شفارس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت لپاره به شروع کوي دې ته مقام محمود وای نبی رسول الله الله دغه مقام ورکړي چې ټول عرب عجم اولین او اخرین صفت کوي چې دا څنګه عجیب انسان دونه د الله خاله ورزي او غته خبره کوي الله دا خبره مانی او دا بل چا نه مانی بغیر دنه محمد رسول الله قدر په جنې مسلمانانو خپل نبی قدر په جنې ډیر خلکو نه دی پیژندل خپل نبی عظمت زړه کې راولي داغه سم محبت پیدا کوي هغه باندې بل څوک مده پاسه کوي مونږ چې دا بار دا خبره کوو د دې لپاره یو چې د قیامت پر ورځ بل مولا شپارز نشي کولای محمد علی السلام به کوي هغه ته وګورئ داغه قدر او پیژنئ رسول الله صلی الله علیه وسلم شپارز شروع احادیث کې ډېر تفصیل لوي ما ته الله وایي زه د ورنه کسان درو باسل نبی رسول الله قسمه شپارسونه کوي د میزان د درولو شپارس به کوي جنت ته د بوتلو شپارس به کوي چا باندې د سزا فیصله شوی دا هغه معاف کولو شپارس به کوي نو څه کسان به الله ورته بوتري نو څلور ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسي یو پیر بوت الله وایي زه د منځار رو باسه ور بشه منځار برو بس به بوته وایي زه ورشه هغه کسان رو باسه چې زکات ورکړي مثال په تور په یو حد له حد مطلب دا دی به دریم کرت بزور شمه هغه کسان رو بس الله برته متعین کی چې پلان کې عملونه کړی هغه رو بس خو ګناګار دي نو زه هغه رو باسم اخره کې بس دا یو مڅلورم ځل بم ورشم یا الله د لا اله الا الله کلمې والا کی تاور د بوتری ماته اجازه راکدار رو باسم الله وجنا ليس لك ذلك دستا کار نه د ازما کار دا بزر رو باسم نو به خالق استرو باسي الله رب عزت په خپل لاس باندې خلق رو باسي چا چې کلمه د توحید ویل د په توحید کې مړل د ایمان په حالت کې مړ شوی د ګناګار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي دی وخت نه بعد با د وجه حدیث کې دی وایي چې د طریق کرت الله ته پیشي د آخرت په ورځ باندې یو پیر چې پیشي بندگان به جدال او معاذیر عذرونه به پیش کوي به جګړې او عذرونه پیش کوي او دریم کرت به الله رب عزت عملنامې تقسیموي چې عذر تاسو ختم واله عملنامې په دې کې به عملنامې تقسیم شي په بندگانو باج خلکو به الله په خلاص ورکړي دا د جنت ټیکټ او مخ به تک سپین شي او دا بدن به خپل شي 33 کال په عمر باندې به الله جوړ کړي او ډیر مزیدار ځوان به جوړ کړي دا اختمه تللی شي صفا ځوان او د نور مؤمنانو خاله به ورځي هغه به خوشاله شي الله دا قسم خاطر والا او دا به ور کړی کیږي د څه برازي او باز ډیرو کسان ته الله په چپلاس ورکړي او د شاته نه به ورکړي د سیم په چپلاس نه ورکړي ځکه دې کې عزت ده شاته نه به د څه ولا ورکړي د شاته طرف ولا عملنامه ورکړي دا بوای واما من اوتی کتابه وراء ظهره الله وجل چې دا عملنامه دا چپلاس باندې واخو د شان ورکړه شو فسوف يدعو ثبورا هغه بچیږي کې هلاکت چې وای تبا شما وای هلاکا وای الله تبا شما دا شغي به ویلږي دا ولي ویسلا سید زکه ورته روان جهنم الله دغه مقرر کړی دی ورته روان دي دا ټیکټ د ور واخستا سټوکي هونی دي نو زکه به دا چي وي او چې به نو درېږي هم د څه بلګيو په څه لګي وي لهم زفیر او شهيق الله فرمایي د خر په شان رمباړي وي رمباړي د ډېر hebat دی انسان رمباړي وي دا حالت به جوړ شي ولی انه کان فی اهله مسرورا دا دنیا ډېر خوشاله وو د دې باندې فکر وکړئ دنیا کې دا ټول ډېر خوشاله خلک او دا مزي کوي دا مستی کوي بل خوشاله کوي جون تیرې به پروا جون تیرې دا ور ولا خلک دي انه کان فی اهله مسرورا مؤمن څه کار دی چې دنیا کې خوشحالي دنیا سره خوشاله زیاده د خاصه جیل له د خاصه د غب زیاده دا ټول د مرزونو د غمونو د پریشانیو د دردونو زیاده خوشاله زه آخرت انه کان فی اهله مسرورا دنیا کې ډیره خوشحالي کوله په باطل خوشحالي کوله په دنیا خوشحالي کوله د دنیا په شهانه باندې خوشاله وهوا انه ظن الله يحور دا یقین نو چې الله له بزور سما د الله په پیشي باندې یقین نو زکه د کار وسوش بلا ان ربه کان بی بصیر الله فرمایي دسه مکه وي بندا بلا ان ربه کان بی بصیر الله تعین تولید دې عقیده لري چې زب الله نه ورزما الله خالق دې ستاته ته ګوري داغه نشي پټېدل بلا ان ربه کان به بصیرا خالق تعالی لیدون کې دې بندا ولې دې یقین
بیرسته فرمای فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الله فرمای زما دې قسمی چې تاسو باندې بم دا حالتونه راشي د شی بم الله واړی را واړی د کبدل درکی مرګ ته به ورسي د مرګ نه به قبر ته ورسي د قبر نه به حشر ته ودنګي د حشر نه به چې به پای کې ولاړې به صراط ته ورودنګي میزان ته به ورودنګي دلته به عمل نامې د پلاس کې درکی داغه نه بعد به جهنم ته دکې کې یا به جنت ته بوزي لترکبن طبقا عن طبق مطلب دا دی زمونږ دا څور سفر دی عظیم سفر او داغه د پاره د چم فکر نشته دی الا من رحم ربک له خلک دي چې داغه د پاره غم کوي نور کوملاده کامی على الاغلبيه دي د پاره فکر نشته دی او نه د دې لپاره سوچ کوي زموږ عزتمن زموږ مخې د دې سفر را روان دی د دې نه بعد به انسان عملونه تقسیمي د تل کیږي په میزان کې عشره دا پر وجرلې مختصرو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې جاړي او اخرت اور مې رايت کا تطبق قیمت کې خپل الیاد یا رسول الله فال تذکرون علیکم یوم القیامه نبی رسول الله ویل چې دې ټیمونه کې نه یادېږي یو عند الميزان چې تل کله ولګي غټه تل د اسمان نظم کې فکر راځي دونه غټه تل هر سره بدسي په لړزان باندې چې الله سبحانه عمل درنی یو کس پکېږي به حتی يعلم ايثقل ميزانه ام يخف ايخف ميزانه ام يثقل درنی کې کس پکې دی واکه ور سره پر پیدوي خزبم چاته یاد نه بچي بم یاد دویم عند التطاير الصحب چې کله عمل نامې تقسیمي هر سره په لړزان کې چې الله سبحانه کم لاس کې مال را کړی کی الله به بخیره کوي که بد راکړي دی وخت پر بسوید الله د خپل ځان پتم نه او درم عند الصراط وخت کې به بندگان دغه په لړزانې ځکه صراط ډېر سخت زیاده صراط ترتیب داده مخ کې عمل نامې تقسیمې دلی به میزان ده او داغه نه بعد به صراط د صراط شکل دسه ده د حدیثونو معلومی چې دا انسانان الله په میدان کې راجمع کړي دي غیر کړي دي او ګر چا پیر د جهنم ورته چوله ده اور به د انسانان نه ګر چا پیر راتاوي بالکل یو ترتیب صحیح لار نه حدیث کې ذکر راغلی دی په ينظر ايمن منه کی طرف ته ګوري فلا يرى الا جهنم دی خو هم جهنمي چې چپ طرف ته ګوري اور به چې مخه ته ګوري اور به چې بره ګوري الله به ندی کې بدیم دای حدیث د عدی بن حاتم کې راځي الله به مخامخ الله به خبرې کوي بنده سره نو فینظر ايمن منه کی طرف ته ګوري فلا يرى الا ما قدم من عمل دی خو به عملونه پراته چې چپ طرف ته ګوري فلا يرى الا ما قدم من عمل چې طرف ته عمل چې مخه ګوري اور به نو اعمال به مسافراته او ګر شافر به ګوري په دې اور کې به انسان راګي او د اور ډېر سخت hebat ده چې کله ځکه اور ولګي کنه انسان ته پته لګي انسان سم ساوځي دا اور والله دې بندگانو سره چا پیر کړی او دا چې بقاره به وای چې الله قران کریم کې داغي بقاره ذکر کړی دی داغي hebat ذکر کړی دی کلمہ القی فی فوجا واذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا د شرمباړي ویل کده خرود رمباړه په شان چغاره به کیدا و تکاد تمیز من الغاز نزدې د چې د غصې د وجه نه وچوي تفور تکاد تمیز جوش به وي دا شلمبي به چې اسمان ته بخیږي د لمبه بندگان نه بسم دارونه به استلی وي د دې دوه خلک به د قشانو ته ګوري په سترګې دی خو دی خو بکتیم نش ام دی ورته به ګوري د ډېر hebat د وجه دی خو دی خو بکتیم نش ينظرون من طرف خفي نیغ به تکتین شي دی ورته د څه به د ور دونه hebat به چې نیغ به تکتین شي نو دلته به الله په دی ور باندې پول واچي د څه پول د دی ور نه د پوري وته د پاره جنت طرف ته یو لار به سره پیدا شي چا د پول صراط په منځ کې دلته چولې کی په دی ور باندې الله داش بندگان ته به سمري چې بدیل اور به تیریږي او سره به کوشش کوي چې بدی تیر شي نشرات کې ډیره سخت hebat دی او د الله نه ریکي هم به بندگان وتا دا بیل hebat ډیر جوړ او یا کله جوړ او ور لاندې په هغه باندې نری پول د شړې په شان ته نری د یخته په شان ته نری او بندگان ته چې ورسې په دلته په دې کې کلالی باندې لګیدل او درې قسمه بندگان به بدی ورته ني باز خلک به بالکل ورته شي لکه د سپوږمۍ په د برېښنا په شان به تیر شي او د سترګې د رب په شان به تیر شي او د اسونه په شان به تیر شي څوک به منډي وي اسو به فقراټو تلیږي روان هغه به واوړي څوک به د سیوي چې هغه به داور مخ دغه به کې مخدوش النج ګرچا پیر به د کلالیب لګیدلی کونډي به لګیدلی نو به نشي د انسان لپاره زخمی به کی او به نجات مندګي سبب پوري او مقدسن په نار او بازي به ونی چې ورته به گزار کړي ډیر انسان به ورته ورزيږي او سبب زخمی کیږي پوري وځي به او سبب روغ جوړ پوري وځي نبی رسول فرمایي تجري بهم اعمالهما دی وخت عملونه په کار راځي د عمل مطابق به تمنډه وي کدلته دی منډه الله ته تیز وا والله چې هلته هم د برېښنا په شان روانه او کدلته د الله طرف ته منډه لګه گزاري والا و د اس په شان منډه وای
او کدل ته منډه لګه کم او د انسان په شان منډه بوي او کمنډه دې ډیره کم او نه په پونه ټوبه تلېږي الله ته پته چې څوک کلونه کې باوله هغه رب العالمین ته پته را بعد یو حدیث کې دادی چې په خېټه برواني وسړي هغه وایي چې الله لما ابتعت بي دا دې ولې رسته کړم الله به تواشي ما ابتعت بك انما ابتعت بك عملك ما نه رسته کړه تخپل عمل دې رسته کړه ولې ته په دنیا کې تاخير کاوه دا سب کې چې سره وای رسته کینی کنه اول سب ته زور نه کوي دا په آخرت کې اور کې رسته پاتې کی دا دنیا کې دا عملونه دا هغه د لپاره غوړه پکار آمد دا وړه مګنه موږ تاسو د عملونو څخه ګټ جوړ کړی دی نیک عمل الله تاسو ټوټ ښکار شي دا په دغه ځای کې به پکار راځي دا غزه تفصيلات او به په ور کې د بندگانو ایثاریدل او به داغه نه د مؤمنانو وتل او په صراط نه خو به بل یو صراط د پاغي کې د یو بل قصاص غستل او داغه نه بعد به جنت ته داخليدل د بندگانو او پاغي کې هغه خوشاله نه رب العالمین دا مصائب موږ تاسو ته په خپل رحمت باندې آسان کړي که هغه ذات آسان نه کړي والله چې موږ ډیر کمزوري موږ نشو برداشت کولای دا غټ مصیبت د لپاره غټ ذات پکار دی غټ مصیبت د لپاره داسې ذات پکار دی لکه الله دا غټ الله چې موږ سره مرګره شي ان شاء الله کار کوي